أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءالله نن به سورة مائده آیت نمبر شلم بوایو 20. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوهه کړي او الله دې عمل کولو توفیق موږ ته راکړي. دغه قرآن دې موږ ته الله تعالی د عمل ذریعه جوړه کړي او الله تعالی دې زموږ اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. آمین. د شلم آیات نه مخکې الله تعالی اهل کتابو ته خطاب وکړو چې زما پیغمبر راغلی دی چې دی وضاحت سره تاسو ته بیان کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او منځ کې پیغمبرانو سلسله ماته وه. د عیسی علیه السلام نه بعد 600 کاله پیغمبران نه راتلل. اوس چې دی راغی او وضاحت سره بیان هم کوي او زما نماینده دی او بیا به تاسو وایئ چې څوک راغلی نه و مونږ ته زیری ورکوونکی او یارونکی. نو اوس ته خدای راغلی دی نو تاسو دا نشئ ویلی چې مونږ ته څوک راغلی نه و یا مونږ چا پوه کړي نه و یا چا یارولی نه و د الله د عذاب نه. نو الله په هر شي باندې قادر دی او دا زیری ورکوونکی دی، د باندې تاسو ایمان راوړئ. اوس الله تعالی خطاب کوي یهودیانو ته، د موسی علیه السلام ذکر الله تعالی کوي چې وَإِذ او یاد کا هغه وخت چې کله چې قال اویلی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه بنی اسرائیل چې کوم نو موسی علیه السلام ورته ویلي چې ای زما قومه اذکروا یاد کوي نعمت الله زما نعمت. اصل کې دلته دا ذهن کې وساتئ چې یهودیان د یوسف علیه السلام یعنی د یعقوب علیه السلام د اولاد نه یو ډله وه داسې، او بل دا ده چې عیسایان د عیسی علیه السلام نه بعد پیدا شو. هغې نه مخکې خو دا ټول بني اسرائیل و که نه. نو که موږ وایو چې یهود نو دا هم صحیح ده او که موږ وایو بني اسرائیل نو دا هم صحیح ده. که موږ وایو نصارا خو ډېر بعد کې پیدا شو د عیسی علیه السلام د پیدایش نه بعد، او هغې نه مخکې خو دا ټول ځان ته به یهودیان ویلي او مسلمانان و د الله تعالی طرف نه، خو ځان نه دوی جوړ کړي ځان ته نومونه و، لکه څنګه چې موږ د امت ځان ته خپل نومونه ایښودي دي په ځان باندې، د مسلمان نه علاوه نور نومونه یې خوښ دي. نو دا خبره ټوله موږ بني اسرائیلو ته چې هغه وخت یاد کړي چې کله موسی علیه السلام وویلې ای زما قومه یاد کړي نعمت الله د الله نعمت علیکم په تاسو باندې. د نعمت د الله تعالی بار حکم مونږ ته هم کړی دی د قرآن کریم کې مخکني امتونو ته هم چې تاسو د الله نعمتونه یادوئ او دې کې ډېره زیاته فایده ده. د الله تعالی نعمت یادولو سره الله تعالی سره قرب حاصلیږي، نزدېکت حاصلیږي، د الله تعالی پہچان کیږي، پیژندګلنه کیږي او بیا د دې شکر ادا کولو انسان ته احساس کیږي او چې کله شکر ادا کوي عبادت ذریعه سره نو نور نږدې شي الله تعالی سره بنده. نو تاسو زما نعمتونه یادوئ. ایس کله چې جعله جوړ کړل فیکم په تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او جوړ کړی تاسو ملوکن بادشاهان، ځکه چې بنی اسرائیل ډیره غلامانه زندگی او بیکاره زندگی تیروله او د نور قومونه په مشرانو. نو اول خو الله تعالی د یوسف علیه السلام ذریعه سره چې یوسف علیه السلام دی په خپل لاس کوهي کې واچو او بیا هغه هلته یو سړي راوچت کو د کوهي نه په بادشاه باندې خرڅ کو عزیز مصر باندې، د مصر بادشاه باندې. او مغه یوسف علیه السلام الله تعالی دغه تربیت وکړو او را لوی کړو الله تعالی په هغه بادشاه کور کې، بیا په جیل کې دغه خط ټیک ټاک تربیت الله تعالی وکړو او بیا پیغمبر خو الله تعالی کړو او بیا الله تعالی بادشاه کړو او بیا د یوسف علیه السلام د وجه نه دی ته ډېر لوی عزت ملاو شو، راغلل مصر ته او عزتمند زندگی تیروله دی. همدارنګه بیا فرعون د غلامانو د فرعون هر قسم ظلمونه په دی کول، کارونه به په دی کول او ډېره ګنده زندگی وده دی. او حتی کې چې فرعون بس څه حکم وکړو او بدی د پاره داسې ولکه فرض او هغه به منل دی ته لازمي و، تر دې حده پورې چې فرعون د دې د بچو د قتل کولو فیصله وکړه او بیا دې کې داسې جهاد جذبه یا مجاهدین پکې نه و. دی کې بیا الله تعالی دې ته موسی علیه السلام پیدا وکړو او د موسی علیه السلام تربیت الله تعالی په همدې فرعون په کور کې وکړو، همدې په کور کې رالوی کو
او بیا سفر او بیا واپس راغې او بیا الله تعالی امدی موسی علیہ السلام د الله سره هغه فرعون هلاک او تباہ او برباد کو او بنی اسرائیل ته الله تعالی بیا هغه مشرولی او بادشاہي ورکا خو دې هناړه ما قوم نه فرمانی به کوله هر وخت نو الله دې ته بار بار خپل نعمتونه ور یادوي چې ګوره تاسو کې ما پیغمبران راولېګل او نور غټ غټ پیغمبران داوود علیہ السلام لوی بادشاہ سليمان علیہ السلام لوی بادشاہ د زمکه انسانانو نه علاوه په پیریانو باندې دغه بادشاہي و په مرغانو باندې هم دغه بادشاہي و هوا مرتله مسخره کړی و او دا د بادشاہانو خاندانو او دین علاوه ملوک نسل کې هغه چاته هم ویل شي چې هغه په خپل مرزي ژوندۍ تیری یعنی څو وخت خوخه د سملا څو وخت خوخه د پاڅه څو وخت خوخه د روټي وخره چې خوخه د روټي هغه وخره چې خوخه د مخره په مرزي بادشاہي دا یو قسم بادشاہي ده نو داسې ژوندۍ الله تعالی دوی ته ورکړي و چې تاسو په خپل مرزي ژوندۍ تیروي یعنی دا پوری کنه انسانانو باندې الله تعالی ډېر لوی فضل او کرم دی ډېر لوی احسانات دي مونږ الله تعالی پیدا کړی خو خپل عبادت د پاره دا خو زموږ ایمان دی او تاسو ته الحمدلله پته ده چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان پریان صرف خپل بندگی ته پیدا کړی هغه باوجود الله تعالی مونږ ته دنیا کې زموږ د خواهشاتو مطابق ژوندۍ را کولو مونږ ته وسایل او صلاحیتونه را کړی دي زمونږ خپل مرزي باندې ژوندۍ ترون دالو یا بادشاہي ده سره د دې چې مونږ دلته د بادشاہي نه بلکې د غلامی د الله غلام بنده څه ته وایي غلام ته وایي مونږ د الله غلامان یو خو داسې غلامی مونږ نه ده چې کني مونږ د ډېر بیزتی ژوندۍ ده مونږ نه د عزتمند ژوندۍ ده زمونږ په مرزي باندې زمونږ خوراک څښاک سملستل کېناستل پاڅېدل کاروبار خواهش پوره کېدل خواهشاتو دپاره حلالې ټولې لارې الله تعالی مونږ ته راکړي دي دا د الله ډېر لوی احسان دی په مونږ تاسو باندې نو الله بني اسرائیل ته فرمایي چې تاسو ته ما لوی بادشاہي درکړې وه و آتاکم او درکړي مو تاسو ته ما هغه څه لم یؤتا چې نه مو ورکړي احدا هیچاته من العالمین د عالم جهانونو نه تاسو ته مې بادشاہي نبوت قبله کتابونه او د اته پیغمبرانو علاوه ټول پیغمبران الله تعالی په دې بني اسرائیل کې را لېږلي او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو اسماعیل علیه السلام او د هغې والد ابراهیم علیه السلام بیا همدغه رنګې نوح علیه السلام او آدم علیه السلام دین علاوه خو ټول پیغمبران د یعقوب علیه السلام اولاد کیو بني اسرائیلو کیو نو دا خو ډېر لوی عزت او قدر خبره وه او تاسو د الله قدر ادا نه کو شکر م ادا نه کو تاسو ته همغه الله تعالی چې دومره لوی انعامات یې کړي وو پیغمبر یې راولېږو اخر محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه انکار وکړو تاسو قرآن د مغه الله کتاب دی دغه نه تاسو انکار وکړو دا څنګه خبره تاسو ته پاره به هر حال د دې یادونې اصل مراد هم د کوي چې تاسو د الله بندگان جوړ شئ تاسو د الله تعالی نعمتونه یاد کړئ چې تاسو خپل ځان زیر احسان وګڼئ د الله تعالی او په دې عبادت کې تاسو عزت ته ذلت نه ده دا د دنیا یا د دنیاوالو غلامی نه ده دا د الله غلامی ده و ایزو هر کله قال چې ویلي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم اذکروا رایات کوي نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم پتا سو باندې اس کله چې جعل جوړ کړل فیکم پتا سو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او کړل یې تاسو جوړ کړی تاسو ملوکان بادشاہان و آتاکم او در کړو تاسو ته ما هغه لم یؤتی چې نه ورکړي احدا هیڅ یو کس ته من العالمین د جهانونو د عالمونه